بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ډیرو قدرمنو مؤمنانو خویندورونو ښاغلو وطنوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دا چې د سکال مبارک روجه مخ په اختتام دا یوازې ډیر لږ وخت پاتې دی، ډیر زر به د اختر مبارک موسم را ورسیږي او کوچنی اختر یا وړوکی اختر یا عید الفطر به شروع شي. زموږ او ستاسو په دین کې د دواړو اخترو حیثیت موجود دی، نو د دې وجه نه پکار ده چې مسلمان د اختر خوشحالي د شریعت په رڼا کې ولمانځي. دا چې په اخترو کې څه پکار دي او کوم آداب دي او صحابه کرامو څه کړي دي او څه نه دي کړي، باید د هغې ټولو څخه موږ او تاسو پیروي وکړو او اختر خوشحالۍ هغه ځان له ونه لمانځو، د ځان سره فقیر و غریب و مسکین و مسافر په دې کې شریک وګڼو. اوس چې مصیبت او مرض د کرونا عام شوی دی، په کوم ځای کې چې د اخترو لمونځونه هغه مجازي او امکان لري هلته باید لمونځ وکړی شي، خو که په کوم ځای کې مشران حکم دا وکړي چې دلته د اختر مونځ مه ادا کوئ، باید مسلمانان د هغې مشرانو خبرې ته غوږ ونیسي او بل ځای ته مانځه ته ووځي، خصوصا داسې یو صحرا ته چې هلته د اختر لمونځ ادا کړی شي. د اختر د مانځه په رابطه باندې به دا وویو چې د ټولو مسلمانانو به یو اختري. ام المؤمنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنها فرمائی چې رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الفطر یوم یفطر الناس، کوچنی اختر وړوکی اختر هلوي چې ټول مسلمانان په وړوکی اختر شروع کی. والاضحى یوم یضحی الناس، او لوی اختر د قربانی اختر هغه چې ټول مسلمانان خلق دغه اختر کوي. مطلب دا دی چې خلق به په لیدو د میاشت کې هغه خلی د یو مسلمانانو ته ګوري او د رمضان المبارک میاشت چې پوره شي، پوره کېدل یا په 9 شو یا په 13 باندې دی او سبا چې په ټول هیواد کې اختر شه او سترې محکمې او دارنګ نورو اړوند مراجعو فتوا ورکړه، نو بیا جایز نه دي چې بنده مسلمان روژه ټینګه کړي، بیا به د ټولو مسلمانانو سره یو ځای اختر کوي. الفطر یوم یفطر الناس، کوژا او بوزا او وړوکی اختر هلوي چې ټول خلق د وړوکی اختر باندې شروع وکړي. همدارنګې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې شاهدي ویلی شوې ده چې موږ میاشت ولیدله، نبی صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ چې سبا له پلاني ځای ته مانځه ته راجمع شئ او په مانځه د اختر باندې ودرېږئ. وعن انس رضی الله تعالی عنه قال كان رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یغدو یوم الفطر حتى یاکل تمرات. انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې د وړه اختر لمانځه ته به د کوره تر هغې نه وته چې کور کې به یو څو دانې خرماوي وخوړلې، د سهار د مانځه نه وروسته به یې روژه نه ساتله، په واړه اختر کې او خرما به یې وخوړلې او بیا به د اختر لمانځه ته ووته. اخرجه البخاري، دا حدیث بخاري نقل کړی دی. په لوی اختر کې وړه روژکۍ ساتل ثواب لري چې د قربانۍ په غوښه باندې ماته کړی شي، لیکن په کوچني اختر کې مسنونه طریقه دا ده چې بنده مسلمان به د سهار د مانځه نه وروستو رزق او خوراک وخوري، اقلا خرما یا اوبه به وخوري او بیا به د هغې نه وروستو مانځه ته وځي. یو روایت کې راځي، روایت د احمد دی، ویأکلهن وترا، او نبی صلی الله علیه وسلم ویأکلهن افرادا، طاق خرماګانې به یې وخوړلې، یا 3 یا 15 دانې به یې وخوړلې، 3 یا 15 یا 9، او د هغې نه وروسته به مانځه ته ووته. نو دا مسله ثابته شوله چې د اختر د واړه اختر د مانځه ته د وتو نه مخکې باید مسلمانان په کورونو کې روژه ماته کړي. همدارنګې دا روایت فی دلیل دی چې ابن بریده له خپله پلار روایت نقل کوي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعمه، نبی صلی الله علیه وسلم بلا تر هغه د کوره نه وته په واړه اختر کې تر دې چې یو څه به یې خوړلی نه و، ولا یطعم یوم الاضحى حتی یصلي، او تر هغې به یې خوراک نه کوو په لوی اختر کې تر څو چې لمونځ به ادا کړه.
دا روایت احمد ترمذی نقل کړی دی، حافظ ابن حبان هم نقل کړی دی او علما ورته حسن ویلی دی. د اختر د مانځه په رابطه به انشاءالله العزیز وخت په وخت باندې نور اراعات هم وکړو. اوس دې مسلې ته رسیږو چې د اختر لمونځ باید په دشته بیابان او چوله کې وکړی شي. اللهم عند الضرورت په جماعت کې ادا کول جائز دي، ایله بله جایز. خو چې کوم ځای کې مسلمانان کولی شي چې شړې او بیابان ته ووځي، چې هلته آبادي نه وي، د جومات آبادي نه وي، جومات نه وي، ولو که د مانځه دپاره مشخص ځای جوړ شوی، هلته باید خلک راجمع شي او د اختر د مونځ په لومړي وخت کې ادا کړی شي. الہ العالمین د ټولو مؤمنانو ته توفیق نصیب کاندي. امین یا رب العالمین.